ډیرو ښاغلو او منلو دوستانو سلام او ښې چارې. په ډېرې خوښۍ سره نن د داسې یو چا سره په څنګ کې ناست یم یا زما په څنګ کې ناست دی چې هغه د پښتنو د هنر بې تاجه باچا دی. داسې سړی دی چې دا زمونږ عاطفه تخنوي او د ډېرو ځوانانو شعور ګروي. داسې سړی دی چې همیشه یې د خلکو په مخونو او په شونډو باندې مسکا او ښکلا او ځلا او خندا راوستې ده. داسې سړی دی چې د عمر 48 کاله د پښتنو د خندولو او د هغوی د ساتیرۍ او د هغوی ته د یو مثبتو پیغامونو د ورکولو دپاره خپل ژوند ورته وقف کړی دی. زما سره نه د سړی په څنګ کې ناست دی چې دی په 1955 کال د پېښور د چارسدې په اتمانځو کې زیږېدلی، تر 12م صنف پورې مکتب لوستی او له هغې نه وروسته د پېښور د راډیو نه خپل هنري فعالیتونه شروع کړي دي. په زرګونو ډرامو کې کار کړی، په 8 فلمونو کې کار کړی دی. همیشه د لویو لویو استادانو او د ډایرکټرانو او پروډوسرانو په څنګ کې نور شاګردان روزلي دي. زه ډېر خوشحاله یم نن د دې سړي په څنګ کې ناست یم چې ماشاءالله چشم بدور دی، د 80 کالو دی، د 80 کالو دی، مګر بیا هم دی همغه شانته د جذبه یې ځوانه ده او د خلکو د خوشحالولو دپاره ګوټ په ګوټ ګرځي، د پښتنو ډېرې حجرو او دیرو ته ځي تر څو چې هغوی ته د خپل هنر دغه څپې او وږمې ورسوي. ډېر خوشحاله یم نن د دې سړي په څنګ کې ناست یم چې 2 ودونه کړي، یوه مېرمن وفات شوې، خدای دې جنتونه نصیب کړي، او دا 6 اولادونه لري چې 3 لورګانې دي، 3 زامن دي. ماشاءالله چشم بدور، درویش لمسیان او 3 کړوسیان لري. دا بل څوک نه دی، تاسو یې له قوارې سره، له نوم سره، له هنر سره او له اداکارۍ او د اکټینګ سره اشنا یاستئ. دا ښاغلی اسماعیل شاهد دی چې د ډېر لرې ځای نه د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو دې سیمې ته راغلی دی او زه خوشحاله یم چې د لومړي ځل لپاره یې ګورم. نو نور مو وخت نه ضایع کوم، دغه غواړم چې ډېره زما اوږده تفصیلي مرکه ورسره کړې چې په ډېرو سایټونو کې او زما په فیسبوک او زما په اخبار کې به یې ولولئ. البته د څو محدودې لنډې پوښتنې ورنه کوم او هغه دا دی چې د دې یو څو مشهور ډایلاګونه دي چې هغه زما خپله خوښېږي، غواړم چې هغه له تاسو سره هم شریک کړم. نو ستړی مه شئ شاهد صاحب، په خیر راغلی. څنګه حالې تاسو ښه یې دي؟ په خیر راغلی، ستړي مه شئ. زما چې کوم خواږه مشران کشران دي ټولو ته ډېر ډېر سلامونه، دعاګانې. الله دې خوشحاله او آباد لري، الله هم ښه لره، الله هم آباد لره. نو بس کالیفورنیا ته راغلی م، په کالیفورنیا کې سان فرانسیسکو کې موجود یم. موږ ډېر څه دي په زړه کې او ډېر پوښتنې دي، ډېر تپوسونه دي چې هغه ترې وکړو، خو د دې دپاره چې ما تفصیلي مرکه د پرنټ میډیا یا د سایټونو دپاره تیاره کړې ده او هغه بل تاسو سره شریکه کړم. زه غواړم فقط د ده نه 2 شیان، زه د 2 ډایلاګه ترې واورم. یو خو دا ده چې دوی د خپل دغه د هنر چې کوم دی کې وړتیا او هغه استعداد دی، ظرفیت دی، هغوی په ډرامو، فلمونو او په شوګانو کې موږ او تاسو کې ګورو، موږ تاسو ټول ګورو. یو چې زما خپله شخصا ډېرې خوښېږي، د ده یوه ډرامه وه، په هغې کې د میم زرما په نوم باندې وه او دی پکې د بابا یو رول لوبوي. زه غواړم چې د هغې کې یو مختصر ډایلاګ له موږ سره شریک کړي، نو هم به زه خوشحاله شم، هم به ستاسو د خوشحالۍ باعث وګرځېږي. دا بابا چې کومونو دا کیسه خو ډېره اوږده ده چې خو بس هغه مکالمې دي، هغه دغه به ته وایم. مکالمه دا وه چې مطلب د زیاتر کم خلک ما ته ډیمانډ کوي یاره او هغه وایي چې هسپتال کې ته وي که نه، او هغه نرس راغه که نه، او هغه نرس یې ته ویلې چې مطلب دی که نه نرس راغه او تا ته څه نه وله، ته ورته ډېر خوشحالي دي. نو بس وی هغه ډایلاګ راته ووایه که نه. نو دا چلو چې دی هسپتال کې مطلب ناجوړې، نو دی کې دته هغه نرس راځي او هغه نرس ورته مطلب انجکشن وایي که نه. نو بس یو ټایم داسې راشي چې ورته مطلب کمپیوټر راشي، داسې کمپیوټر چې راشي نو هغه ورته ستن وایي، دی ورته حق واس ها ما ته به ټیک دا جینای ستن وایي، د دې لاس په ما صاف راغلی. نو خدای ته چې دا خلک به دغه ډیمانډ زیات کوي او دا کردار چې کم دی نو مطلب چې حقیقت دا دی چې ډېر مشکله کردار و، ځکه چې یو اکټر مطلب دی برقرار ساتل هغه کردار دا ورته ډېر ګراني. نو بس هغه الله پاک بس برقرار وساتلو او بس خلکو خوښ کړی دی. بس زه وایم چې بس ما به ښه کړی. نو صحیح، ډېر ښه دی کړی دی.
یو بل چې د مشهورو ډرامو نه ده چې هغه هم بیخي یوه فوقالعاده او ځانګړې ډرامه ده او هغه مرحوم ډاکټر محمد اعظم چې د پښتو ستر لیکوال دی او شاعر او ادیب او ناولنګار هغه لیکلی و او ده پکې کار کړی دی د لندن نه راځي او بیا یو زوی او لوري ورسره ځوانانې دوی د دې نوي کلچر سره نو دوی په لندن کې غټ شوي اولادونه نو هر شی چې کېږي دا ورته وایي چې په لندن کې خو داسې نه و نو که د هغې کوم مکالمه یا ډایلاګ یې یاد وي نو هغه به ډېر خلکو ته جالب وي. خیر ډرامې نوم راته یاد دی هغه زمونږ لیکوال چې ډاکټر محمد اعظم هغه ډېر هغه به زه که وایم بابا پښتو چې که نه هغه لیکل بنیادي شی د ډرامې چې کوم دی هغه لیکل دي که نه سکرپټ چې تکړه وي که نه نو هغه ډرامه بیا په خپله مطلب دی بیا ښي خو چې لیکوال یې تکړی او بیا ډایرکټر هم چې داسې چې هغه هم قابل یې تکړی نو دا یو ټیم ورک که نه په ټیم ورک مطلب دا ډرامې چې کومې ښه پاتې شي که نه نو هغه په دې کې چې هغه ټیم ورک قابل وي ځکه چې اکټر هم ورسره تکړی ډایرکټر هم ورسره تکړی رایټر هم چې دی تکړی کیمرامین هم تکړی دا نور ټول ټیم چې څومره ورسره دا ټول قابل وي که نه تکړی وي نو دا ډرامه چې ونو دا په دې باندې خلکو خوښ کړی د دې نوم و ستړي مشي نامه یې و هغې کې به پلار وم که نه او ما به پکې د ما دغه مشهور شوی دغه مکالمه مشهوره شوې چې لندن کې خو داسې نه و ټوټې ګله دا خبره د نوټ کول دا خبره نوټ کا دا نوټ کول غواړي که ما ډیرې څه شپه چې دا خبره د نوټ کولې دا نو بس هغه توتي ګل دی الله وبخي نشته دی وفات دی الله دې وبخي ګلباري باندې یادېږي نامه خو مراد علي وه موږ ورته ګلبالي ویل الله دې وبخي الله یې جنتونه نصیب کړي بس ما سره به تلو راتلو که نه دغه ته نو اکټري چې کومه ده نو بس ولا دومره زده کړه چې ما نه زیات خلکو هغه خوښولو مل ماشاءالله که نه اوس دې الله وبخي الله دې هغه دنیا ښایسته کړي. قدرمنو لیدونکو او زما د دې پروګرام ډیرو ښاغلو او مننو دوستانو زه پوهیږم چې زمونږ د پښتنو متاسفانه به ووایم چې د هنرمندانو څومره چې قدر دی هغومره قدر دوی نه کوي موږ یې نه کوو هنر مو خوښ دی خو د هنرمند سره هغومره چې څنګه باید ونازول شي هغه موږ نه نازوو دا یو واقعیت دی همدا اوس د پښتنو د یوې سروې له مخې چې ما وروستی وخت کې لوستې وه د پښتنو نفوس تقریبا 80 میلیونه ته رسي لر او بر او دا چې په هر ځای کې دنیا په هر ځای کونج کونج ته رسېدلي او آباد دي مګر زه په دې باور یم او شاید تاسو هم را سره ډېر اختلاف ونه لرئ په دې کې که چارلی چاپلن د بلیک اینډ وایټ یا د تورو سپین په وخت کې چې هغې کې حتی اوازونه هم نه وو په هغه فلمونو په هغه وخت کې او په اوس وخت کې مستر بین چې تاسو دا هم پیرنګی دی دواړه پیرنګیان دي یو مړ دی یو ژوندی دی یو مریض دی دا بیچاره که د دوی دواړو خپل ژبې خپل هنر او خپل کلچر ته څومره خدمت کړی زه په دې باور یم چې زمونږ اسماعیل شاهد په همدې لږو محدودو وسایلو په دې محدود چاپیریال کې د همغومره خدمت کړی شاید دا به تر هغې کم نه وي په دې امید چې یو ځل بیا ستاسو سره په یو بل ښه پروګرام کې د یو بل ښه شخصیت سره تاسو سره مخ شم په الله مو سپارم د چا شپه ښه او د چا ورځ نیکمرغه مننه ملکزی